که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځم په دې باندې کار کوو چې څنګه SQL سرور د دغه سره اکسس سره لینک کو یا د اکسس د SQL سرور سره لینک کو. لومړی راځم دا ډیلیټ کوم دا ټیبل مثلا زما په کار نه دي، مثلا دا ټیبل نه چې دي دا زما په کار نه دي، دا مثلا ټول ډیلیټ کوم. ډیلیټ دا هم ډیلیټ کوم، دا هم ډیلیټ کوم او دا هم ډیلیټ کوم. د دې پروسه عین شی ده چې څنګه موږ مخکې ډیټا امپورټ کړه همدا شان موږ دلته راځو ورته چې database او بیا ورته from SQL Server دلته ورته چې link table. کله چې link table ونیسم ورته چې اوکې بیا راځم دلته کنکشن په مخکې ویډیو کې که چېرته تاسو مخکې ویډیو تعقیب کړی نه وي نو مخکې ویډیو سره تعقیب کړئ یا دا نیسم هر یو چې نیسئ که دا نیسئ دا یو ټیسټ په نامه یو ټیسټ ډیټا په نامه باندې اوکې مثال دا کلیک کړ. دلته یوازې د ډیپارټمنټ تاسو کولی شئ چې ټول راولئ. دلته ورته چې سیف پاسورډ بیا سیف کړئ چې ارزه ستاسو نه پاسورډ نه غواړي. دلته اوکې کې لګوم څومره ټیبل چې تاسو سلیکټ کوئ سلیکټ کړئ چې اکسس سره لینک کوئ. سلیکټ کولی شئ ټول سلیکټ کولی شئ مثال یا یو سلیکټ کولی شئ مشخص ټیبل نه سلیکټ کولی شئ. ورته چې اوکې کله چې اوکې ورته سیف پاسورډ کله چې سیف پاسورډ کلیک وکړو دلته دا هیومن ریسورس ډیټا ټیبل دلته راغی. اوس دلته ورته وایم چې ډیپارټمنټ نوم ورته انټر کوم. ورته وایم چې ټیسټ ډیپارټمنټ ډیپ ټیسټ ډیپارټمنټ یا ورته لیکم چې سکیل ټیک مثال ګروپ نوم چې دی څه ورته وایم چې یوسف صاحب. دلته راځم ورته وایم چې ډیټا نن ډیټا ورکوم 2015. اوس دا کلوز کوم چې کلوز مې کړه دلته راځم په دې کې SQL سرور ته راځم. په SQL سرور کې دلته ګورم چې کوم ټیبل کوم ډیټا انټري کړه په ډیپارټمنټ دا ډیپارټمنټ دی. ورته وایم سلیکټ آل. کله چې سلیکټ آل کلیک کړو دلته لاندې به راشو وګورو مثلا دا ګورئ سکیل ټیک په نامه باندې دا دلته SQL سرور کې سټور شوی دی. که زه چېرته راشم په دې باندې رایټ کلیک کوم او بیا ورته وایم چې ایډیټ مثلا په ایډیټ حالت کې راشم په دې حالت کې دلته ورته وایم چې مثال سکیل یو سکیل ټیک دلته ورته وایم چې تاپ او ورته وایم چې یو او بیا ورته همدا پاس ډیټ را کاپي کوم او لاندې راشم ورته چې پریس یا ورته وایم چې مثال دا دلته ورته وایم چې په دې شکل سره یا راځم دلته ورته ډیټ ورته نه ورکوم. دا چې شو ما دلته ور داخل کړو. بیا راځم ورته چې ډیپارټمنټ سلیکټ آل دلته وګورئ سبزه سکیل ټیک موډیفیکیشن ډیټ دا هر څه ورته په خپله ورکړم. مثال دا دلته راغی. که زه راشم اوس مایکروسافټ اکسس ته مثال مایکروسافټ اکسس ډیټابیس راشم په دې ټیبل کې وګورم دلته به دا ریکارډ دلته راغلی په دې شکل سره. نو دا تاسو څنګه کولی شئ چې د اکسس ټیبل یا ډیټابیس د مایکروسافټ SQL سرور سره لینک یا مایکروسافټ SQL سرور څنګه تاسو د اکسس سره لینک کوي. مثال دلته که ډیټا انټري کې هلته ځي هلته ډیټا انټري شلته مثال دا اپډیټ کېږي څه وخت چې لینک دي دا د ټول څخه مهم دی ځکه که چېرته تاسو په یو لوی ډیټابیس په لویه کمپنۍ کې کار کوئ او اکسس مثال په هغې کې زیات مثال ډیټا سټوریج هغه دومره کپاسټي نه لري نو تاسو کولی شئ چې ډیټابیس د SQL سرور استعمال کړئ او فارمونه د ډیټا انټري لپاره د اکسس استعمال کړئ یعنې د اکسس نه چې وکړئ ډیټا انټري وکړئ. نو دا څنګه تاسو مایکروسافټ SQL سرور ډیټابیس د اکسس سره لینک کوئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. دا ویډیو هم د نور ملګرو سره هم شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل وړاندیزونه مو د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. په خپله ژبه مو مهارتونه پورته کړئ. مایکروسافټ اکسس په پښتو ژبه